سلامونه او ښې چارې. غواړم چې نن د پښتون وطن په ځنګلونو کې چې کوم اور لګېدلی دی، خلک خو ډېر وجوهات ښیي، خو دې تر شا یوازې یو وجوهات دی، دا د پاکستان شیطاني پوځ لخوا لګېدلی دی. او غټه وجه دا ده چې دلته تحریک طالبان پاکستان دپاره دوی پلان لري ټي ټي پي لپاره چې بیرته دې وطن ته راشي، او که چېرته سرغړونه وکړي نو دوی هغه پټنځایونه چې دي هغه له مخکې نه هغه ته ورونه اچولي دي. نو په دې خاطر چې په راتلونکي کې د هغو کې چېرته وران هم شي ورسره چې د پټېدو ځای نه وي، دا اتفاق نشي کېدلی چې دا ورونه د ټول په یو وخت کې په یو ځای کې ولګېږي. او البته دا سیمې دومره ګرمې هم نه دي، دومره تودې هم نه دي چې خپلندي اور پکې ولګېږي، او که حادثاتي اور لګېږي نو په یو ځای کې باید ولګېږي. او همدغسې بیا په کونړ او په نورستان کې هم ټي ټي پي وګړي ډېرو په داخلو وختونو کې، نو هلته یې هم اورونه لګولي دي. نو دا د دوه سټراټیجۍ دي پلان بي لپاره. نو تحریک طالبان پاکستان هم باید په دې پوه شي چې دا خلک د هیچا هم نه دي، مخکې درته پلانونه جوړوي. بل کومه جرګه چې راغلې ده په دې کې دا کوم خلک چې دي، که د پارلمان یو څو غړي هم پکې وي، نو دا د پښتون وطن نمایندگان نه دي، دا په پارلمان کې ناست د فوج نمایندگان دي. په دې باندې د پښتون وطن هیڅ خبر نه دی. نو د ټي ټي پي مشرانو له هم په کار دی چې هغوی هم دې خبرې ته متوجه شي. تاسو مخکې هم ډېرې جوړې ورسره شوي دي، خو بیا یې هغه جوړې عملي کړي نه دي او تاسو ورسره ورانی راغلی دی. نو تاسو باید دا غوښتنه وکړئ چې نه، باید موږ ولس سره کینو، او که تاسو د فوج سره خبرې وهم شوې، باید تاسو دا میړانه وکړئ چې ولس سره کینئ چې تاسو دلته راځئ، په کوم ترتیب په کوم شرط راځئ دلته. بیا ورته به هماغسې په هغه زاړه خره سپاروئ چې موږ به وژنئ. یعنې تاسو ډېر څه کړي دي، په دې سترګې پټول نه دي پکار. او یعنې هغه په اسلام کې هم نشته، خو په پښتني ټولنه کې هیڅ داسې شوي نه دي. لکه تاسو چې په سوات کې ښځو سره څنګه وکړه، سرعام مو سزاګانې ورکولې ورته، د هغو هغه څومره بې ستري شوې وه، ویډیوګانې مو شته دی. او بیا دا ستاسو په سر کې بیا پاکستان هم مونږ وژللو، تاسو هم ظلم را سره کړ چې تاسو لاړئ، نن ورځې پورې پاکستان هم مونږ سره ظلم کوي، د هغه فوج هم ظلم کوي. نو سبا له داسې هم یو څه کېدلی شي. که تاسو راځئ دلته او جوړه کوئ، نو باید لومړی ولس سره کښېنئ او ولس سره ځان پوه کړئ. که دلته راځئ قامي سیاست کړئ او د پښتون د حقونو غوښتنه کړئ، خو ډېره ښه خبره ده. او که نه، ستاسو خپل په مزغو کې پروت مذهب، شریعت، عقیده، باور، هر څه چې دي په دې وطن کې نه چلیږي. که چلیدلی تیر ځل به چلیدلی. نو که په هغه طریقه باندې راځئ، نو ډیفینټلی پاکستان پلان چې دی 100% کې کامیابیږي، ځکه چې ولس به تاسو مني نه، ولس به تاسو سره مزاحمت کوي، بله لار هم نه پاتې کیږي، او مونږ او تاسو به یو بل سره وهو، او د پاکستان شیطانی پوځ ارمان به پکې پوره شي. پښتون به بیا د پښتون وینې تویوي، او دا تیر ځل هم همداسې شوي وو. بیا داسې مه کړئ. او که تاسو راځئ او په همغه زاړه ترتیب سره راځئ، او دا کومې خبرې چې روانې دي ولس نه خو بیخي پټې دي، که هغوی یې نه ښکاره کوي باید تاسو یې ښکاره کړئ. نو 100% کې به ولس تاسو سره مزاحمت کوي، که په لږه کچه که په وړه کچه، او که نه په ډېره کچه باندې وي. او که په وړه کچه هم راپورته شي، دا به لوړېږي. او پاکستان هم دا غواړي، تاسو کابو کولی نه شي، موږ ته پته ده، چیغې مو تر ویستلي دي دغه څو میاشتو کې. نو په ګونډو کړي مو دي، اچھا خبره بې ادبي معاف. نو خبره دا ده چې په ولس باندې به هغه اردو یو متل دی چې لوها لوهی کو کاټتا ہے، نو په مونږ باندې به مو وهي، بلکې تاسو به په مونږ وهي او مونږ به په تاسو وهي. نو که تاسو په دغه
لږ تر لږه د 15 کاله دربدرۍ کې که څه زده کړي وي نو باید تاسو یې دا خواهش پوره نه کړئ. پښتون وطن مشکلات، پښتون وطن ایشوز چې دي، مسلې او ستونزې چې دي، دا مذهب نه دی. دلته هیڅ څوک د مذهب انکاري نشته دی، ټول منځګزاره دي، ټول هغه 15 احکام چې دي، کوم فرض چې دی، هغه اصلي اسلام چې دی، هغه ټول منونکي دي. او دلته ستونزې دا دي چې دلته یو ظالم حاکم شوی دی او زمونږ وینې څښي، زمونږ بچي راوژني، زمونږ ژوند یې را خراب کړی دی. خپله تاسو په دا مذهب کې مخکې همدغه مذهب و، دلته دیوبند و نشه خو موږ او تاسو مسلمانانو اوس یې رب کې 15,000 ډلې ویستلي دي، بلکې د هر جومات چې کوم ملا د منبر خاوند دی هغه ځان ته دین دی. نو د دغه شیو مخه ونیسئ. نو ښه خبره دا ده چې مونږ او تاسو په شریکه باندې د دوی کوم دا میشن چې دی دا کاونټر کړو او د دې مخه ونیسو. مونږ هم یو څو هوښیار شوي ولس او اصلي دشمن مو معلوم کړی دی، تاسو ته هم معلوم شوی دی. مونږ کې هغه څوک چې مونږ او تاسو ته به یې ویله چې خولې نه چې اوږه مو نه وي خوړلې، خولې نه مو بوی نه ځي، نو تاسو خو بیا هم لږه ډېره اوږه خوړلې وه، مونږ خو هغه هم نه وه خوړلې، او دا دی په مونږ هم مصیبتونه راوسته. عام خلک چې مونږ ته دا خبره کوله هغه هم په یو نه یو شکل باندې هوښیار شوي دي او نن د هماغه مصیبت ښکار دي، یا ګرانۍ په شکل کې یا په بل یو نه یو بڼه باندې، یا د یو چا په سر کې یو څوک نیولی دی. تقریبا ډېرو خلکو ته هغه چې لاسپوڅي دي او د دوی په تالي کې خوري یې خوړلې ده، رازونه او نیازونه یې ورسره یو ځای شوي دي، یو ځای دي، یا دا دوی رازونه ورسره دي، خیانت یې ورته کړی دی. نو هغه ډېر کم تعداد کې دي، هغه تاسو هم پېژنئ، موږ هم پېژنو. نو دا ټولې لوبې دا ځنګلونو کې ورونه دا ټول تاسو ته چل دی او موږ ته هم پکې چل دی. نو که چېرته تاسو جوړه کیږي هم خدای دې وکړي چې راشئ او ولس سره په سلا باندې هر څه وکړئ. ولس هم ډېر کمزوری دی، نه تاسو ته څه ویلی شي نه هغو ته څه ویلی شي، خو آخر تر څو به درته غلی وي. تنګ آمد به جنګ آمد، چې په تنګ شي نو په جنګ شي. نو ښه خبره دا ده چې د دوی دا میشن مونږ او تاسو کامیاب نه کړو، نه تاسو خلاف مونږ راوچت شو او مونږ خلاف تاسو هم کارونه ونه کړئ. او دا لوبه تاسو چې کومه روانه کړې ده د روغې جوړې، صحیح ده چې ښه هغه به هم وي، اړخونه به هم وي، خو دلته بد اړخونه یې مونږ ته ډېر ښکاري او دا ګونګ دي. که پاکستان یې نه ښکاره کوي باید تاسو یې مونږ سره شریک کړئ او باید ډېر د عقل او د سوچ نه کار واخلو. پښتانه که هر فکر، هر باور، هر عقیدې والا دي او که د هر نظر خاوندان دي، سیاسي فکري، باید سره یو ځای شي. مونږ ته ډېر خطرناک دام اچول شوی دی او دا د سلګونه کاله وشو، 100 کاله وشو چې په دې دام کې ګیر یو. څه وخت انګریز دلته راغلی، بیا هغه نه پس چې پاکستان راغی، نو باید نور د دې دام نه راوځو. مونږ تل یا پینډۍ خرڅ کړي یو یا کابل خرڅ کړي یو، په دې هم باید ځان پوه کړو. باید مونږ د دې دام نه راوځو. مونږ باید په دې ونه غولېږو چې هله قبایل خو ډېر غیرتي خلک دي. دا د شمالي قبایل چې دي، د شمالي سیمو، دا د منځنۍ سیمو، دا به بیا کشمیر ته استخدام کیږي او وزیرستان او جنوبي وزیرستان صفتونه به بیا کابل کوي. کله به امیر عبدالرحمن ته جنګیږي او کله به بل چا ته جنګیږي او کله به مامون الله خان تیر باسي، لکونه قبایل به وژني، بیا به پېښور نه بیرته تښتي. باید ډېر هوښیار شو، ټول د پښتونخوا خلک باید هوښیار شي. هیڅ څوک مو باید نور تیر نه باسي. ډېره ډېره مننه، ښه وختونه.